د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې رسمي اعلامیې له لارې په افغانستان کې د نوي حکومت له اعلانېدو هرکلی کړی او ورسره یې له حکومت سره د ګډ کار چمتووالی ښودلی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ازبکستان په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو هرکلی کوي او تمه لري چې دا ګام په افغانستان کې د یو ملي توافق او د سولې او ثبات د تامین لامل وګرځي. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي موږ د افغانستان له نوي حکومت سره رغونکي مذاکراتو او د همکارۍ پراختیا ته چمتووالی لرو. ازبکستان داسې مهال د افغانستان له نوي حکومت هرکلی کوي چې تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د نوي سرپرست حکومت تشکیلات اعلان کړل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د نوي کابینې له جوړېدو خبر ورکړ. تر ازبکستان وړاندې چین هم ویلي و چې د افغانستان خپلواکي ته احترام لري او له نوي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی. بل لور ته امریکا چې تازه په افغانستان کې نظامی حضور پای ته رسېدلی د نوي حکومت اعلان ته په اشارې ویلي چې دوی د ځینو غړو د سابقې په اړه اندېښنه لري. امریکا وایي دا تعهد باید پر ځای وي چې د افغانستان خاوره به د نورو پر خلاف نه کارول کیږي.